چې کله افغانستان په اور کې سوځېدو او په هر کوڅه کې د باروتو شور او اورو چې خبرې کول جرم او خاموشي مجبوري وه، نو یو کس داسې خم و چې خاموشه پاتې نه شو. هغه ټوپک اوچت نه کو، نه جنډه وخوځوله. هغه زره یو څیز و چې هغه په لاس کې و، هغه قلم و. د هغه نوم مطیع الله تراب. د ننګرهار په یو عام کلي کې راوچت شوی یو معمولي انسان، صرف شاعر نه و، هغه د خپل قوم یو زړه و. د طالبانو سختترین دور کې چې خلک د خپل سوري نه هم یریدل، مطیع الله تراب به کلیام خپل اشعار ویل، او داسې اشعار به ویل چې د خلکو زخمی زړونو کې به لارې کولې او مرهم به جوړېدو. هغه په جنازو، بازارونو او وړو جلسو کې صرف یو څیز ویل: رښتینې خبرې مه خښوئ، رښتینې خبرې اواز اوچت کړئ. د هغه په شعرونو اشعار کې غوسه نه وه، خو درد پکې ضرور و، او داسې درد و چې د لکاو افغانانو مشنوخه جوړه شوې وه. د طالبانو دور کې طالبانو خپل کوشش داسې کړی و چې خاموش یې کړي. ډېرې دمکیانې ورته هم ملو شوې وي، خو هغه غلی پاتې نه شو. هغه به دغه ویل: که زه غلی پاتې شم نو دغه قوم به د نن نه مړ شي. د مطیع الله تراب دغه اشعار او شاعري څه سیاسي تقریر نه و، هغه د عوامو خبرې وي، هغه د میاندو اوښکې وي، د یتیمانانو سوالونه اول، او د بوډو ښځو دواګانو ترجمه وه. یو پیره مطیع الله تراب داسې وویل: زه شاعر د دې د وجې نه یم چې زه مشهور شم، زه شاعر د دې د وجې یم که زما قوم جاړي او زه صرف تماشا ګورم، څنګه چې ټوله دنیا په افغانستان تباهۍ باندې خاموشه دي او تماشا یې ګوري، نو غلی پاتې نشم. مطیع الله تراب یو داسې شمع وه چې په تیاره کې به هم روشني خوروله. نن هغه زموږ نه جدا شو او سترګې پټې کړې، الله ته یې روح وسپارو. خو د مطیع الله تراب شاعري به تل ژوندی وي. کله هم چې د افغانستان تاریخ کتل غواړي، نو یو نوم به پکې خامخا وي، هغه به د مطیع الله تراب وي. او هغه شاعر دی چې د ټوپکو په دور کې هم قلم راغستی او د خپل قلم په ذریعه یې جنګ کولو، او دی ثابته کړله چې څوک هم رښتینی اواز غلی کولی نشي. دغه د مطیع الله تراب پات کړی شو او الله ته یې روح وسپارلو. دغه وړوکی معلومات چې در سره هم شریک کو، نور به هم در سره د مطیع الله تراب باره کې کلی معلومات شریکو. موږ سره اوسئ.